تاسو مقابله جوړ شي تاسو یو بل ته مخامخ د جګړې په صورت کې الذين اغو کسانو سره کفروا چې کافران دي فضرب الرقاب بس مضبوط گزار وهي دغه په سټونو باندې بیا مضبوط گزارو کوي نو دینه اندازه اولګی دا چې مخکې احکامات څخه قسم روان دي او رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث ته په بخاری او مسلم دواړو کې نقل شوی دی متفقون علیه حدیث ته چې اے خلکو د جنگ ارمان او تمنا مکوي دا مو وایي چې الله جنگ نافذ کې او جنگ راولي چې موږ کافرو سره به داسې حمله وکړو او داسې وکومګه خو کچري جنگ در باندې راغو او حالت داسې پیدا شو نو بیا واپس کېګما بیا ثابت قدم اوسېګا نو او بیا سټونه د کافرو حتی ترغه وخت پوری اذا هر کلا اثخنتموهم چې د دوی خي ویني توي شي خخن بهاو شي د دی فشد الوثاق بیا مضبوط وتړي قیدیان د دی پړي مضبوط کوي د دی یعنی مضبوطي کوي غیر کوي فاما بیا یا خو منن احسان کول دی بعد ورست د دینا و اما او یا فداء فدیا غستل دی د دې قیدیانو بس تاسو اختیار ده کا داغه په بدل کې تاسو فدیا خلی یا قیدیان را ټلوي خود جنگ په حالت کې بداکار نه کوي حتی تر هغه وخت پورې تضع الحرب چې کیک دی جګړه او زارها اصله خپلی یعنی جنگ سوړ شي جنگ په قرار شي هغه نه بعد بیا تکا تبادله کوي د قیدیانو او هغه باندې پیسې خلی فدیا خلی حالات مطابق ګوري چې دا قیدی بیا نقصان دی کبه فائدہ مند دی هغه باندې تخپل اندازه به لګول شي ذالک هم دغه حکم دی ولو یشاء الله کچیر د الله تعالی خو خوي لن دسرا نو ضرور به بدل غستوي منهم د دوینا یعنی دی به الله تعالی تاسو د ازمایش نه بغیر هلاک کړی وي دا کافر ولکن خلیکن لیبلو د پاره چې هغه ازمایش کوي بعدکم زنه دستاسونه لیبلو بعدکم د پاره چې هغه ازمایش کوي زنه دستاسونه به بعدن په ځانو سره یعنی دا څنګه کوي الله چې ته وایې چې الله کافر هلاک کی او بس بیا الله تعالی هلاک او بیا الله تعالی یا سره پیدا نه کینا دا ازمایش ته پاره هغه الله تعالی پیدا کړی دي ته باندې ازمایش ته او هغه خبره نه مانی په خپل ځای کې ګناګار دي ازمایش کړي او ته هغه سره مقابله کوي په خپل ځای کې ازمایش کوي والذین وکسان قتلوا چې هغه مړکړل شي فی سبیل الله د الله په لار کې فلن یضل نزیب نشي اعمالهم عملنا دوی سيهديهم زرد چلار ابو خیدوی تا ويصلح او برابر بکی بالهم حال دوی ويدخلهم او داخل بکی دوی الجنه جنت عرفها چې د هغه تعارف کړی دی الله تعالی لهم دوی تا جنت بجندل دي نه ځکه خو jihad کوي ځکه خو هغه شهادت ته خوشحالي کی چې الله تعالی ورته تعارف کړی دی او دوی بجندل دي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان تنصروا الله کچیر تاسو مدد وکړئ د الله تعالی ان دین د الله تعالی ینصرکم مدد بو کی غستاسو او یثبت او ثابت بکی اقدامکم قدمون دستاسو مضبوط بکی قدمون دستاسو والذین وکسان کفروا چې کافران دي فتاسن نتباهیدا هلاکت ته دا ویل کیږي یو سړی چې کله یو شی باندې رواني او خپل دربل شیمغه ورته دربلې تاسو ته کانی کیه په دغه کې راشي او بیا باغې باندې را پریوزي او د پریوتو نه بعد بیا پاسېدې نشي نو هلاکت تغید پارا لهم داغید پارا اضل او سيشفل اعمالهم عملنا داغوی ذالک دا بانهم زکه چې اغوی کریهو بد غنلو ما هغه شی انزل الله چې نازل کړي ولا تعالی ان قران کریم فاحبط بس يقل اعمالهم اغوی عملنا خپل افلم يسيروا ايدوی ګرځیدلی ندی فی الارض پسمکه کې فینظروا بيد اوغری کیف کانت څنګه شو عاقبت الذين اخر انجام د هغه کسانو من قبلهم چې دین وړاندې وو دمر الله ولا تلا تباهرا واستلا عليهم باغوي باندې وللکافرین او د پاره د کافرو امثالها هم د کرنګي مثالونه دي ان د کرنګي سزاګانی بوي ذالک دا بان الله ذکر الله تعالی مولا د کارساز د الذين دعوا کسانو امنو چې مؤمنان دي وان الکافرین او بشک کافران چې دي لا مولا لهم نشتا کارساز مددگار دا وي دا مونږ د پاره لنا مولا ولا مولا لكم دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم اغه الفاظ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ احد کې کافر په دې باندې دوه طرفونو راغلل او مسلمانانو د احد غره غاړه ته پناه واغسته نو ابو سفیان په سر راغی
نو سفیان لاندې د غره غاړي کې ولاړو او आवाज یې وکړ فلانه اشتا او به اولی ناره ولګوله څنګه چې موږ د تکبیر ناله رګو هم د غرنګ هغه ناره ولګوله آل الهبل اوچت هبل یعنی اوچتواله د هبل د پاره لکه موږ وای الله اکبر نو هبل دا یعنی اوچت شو غالب شو او لوی د هبل زمونږه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مستغته فرمایل صحابه کرام ته چې تاسو جواب ورکړئ چې الله اعلی واجل تاسو جواب ورکړئ چې الله اعلی ده الله اعلی ده هبل نه ده بیا غویلی چې لانا عزا موږ د پاره عزا ده ولا عزا لكم تاسو عزا نشته یو بل بتو ده دی کنه او د خځې په نوم باندې وادي ځان ته جوړ کړي وادي عبادت وکاو زمونږ عزا شته او تاسو عزا نشته نبی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام ته فرمایي جواب ورکړي چې لانا مولا ولا مولا لكم موږ د پاره الله مولا ده او تاسو مولا نشته ناغه نڅ دې آیات کې ماغه اشاره تاسو ته وکړه ان الله بشکل تعالی يدخلوا داخل بکی الذين كسان امنوا چې ایمان راوړي وي او عملوا الصالحات او عملونه کړی نیک جنات بجنتونو کې تجري چې رواني بوي من تحتها الانهار داخلان دي نهرونه والذين كسان كفروا چې کافران دي يتمتعون دوی به فائدہ واخلي وياكلون او دوی به خوراک وکي کما لک څنګه تاکل الانعام خوراک کوي جناور والنار ان د دوی زندگی داسې ده لکه د جناورو څنګه خوراک کوي هغه سره خوراک کوي نور په دې باندې نه پويږي چې پیدا شي څه ته یو عمر بم څومره یو دا بیا یو موږ څه د پاره نه د دې مثال والذین واکسان کفروا چې کافران دي یتمتعون فائدہ واخلي دوی وياكلون فائدہ دی واخلي دوی او دوی خوراک کوي لکه څنګه چې خوراک کوي جناور والنار او اور مثول لهم ټکانه بوي د دوی وکاین او څومره ډیر من قريه دکلنا هي چې اغي اشد سخت قوتا بطاقت کی من قريه کا استاد کلینا ان مکینا التي اغکله اخرجت کا چې دوستلې تداغینا اهلکناهم هلاك بکړمګه دوی هلاك لمګه دوی فلا ناصر لهم بس نه وي دوی د پاره څوک مدد کوونکې افمن آیا هغه څوک کان چې وی علی بینه په واضح دلیل باندې من ربه د خپل رب طرفنا کمن دا د پشان د هغه چا زینا چې خسته کړي دی له هغه د پاره سو عمله بد عمل د هغه شیطان ورته خسته کړي دی وتبعوا او دی پیروي کړي د اهواهم د خپل خواهشاتو مثل الجنة التي وعد المتقون مثال د جنت التي د هغه جنت وعدا چې وعده کړی شوی د المتقون پرهیزګار خلکو سره فيها باغ جنت کې به انهار نهر نبوي مما اند ابونا غیر آسن چې خراب بنوي نبی رنگ بدل کړی وي نبی فن بدل کړی وي خسته او بوي څنګه چې په دنیا کې هغه خسته او بشنی شانت رواني وي وانهار او نهر نبوي من لبن د پيونا د شودو د پيو نهر نبوي لم يتغير چې نبوي بدلیدل ان بدلن طعمه خوراک داغه نه خوند داغه خوند لکه څنګه دنیا کې پیری لغون دي سړی شي خراب شي خوند عبارت بدل شي نقصان دي شي او کله هضميږي نه هغه بداسي نه وي وانهار او نهر نبوي من خمر د شرابنا لذت چې خوند باور کوي مذهبوي پکې للشاربين د سکون کو د پاره وانهار او نور نهر نبوي من عسل د غبیننا د شادنا مصفا صفا کړي شي دغه چې غبین کلا وړمبي رو باسینو غندوي نه هغه صفا کړي شي وي عسلن ما غلط وایي عسلن د شهادنا شهد الله تعالی دې موږ تاسو سره نصیب کی ولهم او دې د بار ابو فیها باغی کې من کل الثمرات د هر قسم میونا ومغفرة او بخنه بوی من ربهم د دې طرف طرفنا کمن آیدوی زغل الله تعالی ته فرمایي کنه چې دا برابر دي دا پشان دي د هغه چا هوا چې هغه خالدون همیشه بوی فی النار په اور کې وسقو او دی باندې به ورث کولې شي ما ان اوب حمیمن خټیدلی فقطع ټوکړي ټوکړي بکی امعاهم کلمه د دی ان دی کلمو د دنه چې کما ناری او غټي کلمی ومنهم زنات دوینا من اغه څوک دی استمعو چې هغه وګ دی الیک استاتا حتا تر هغه وخت پوري اذا خرجوا ارکل چې دی اوزی من عندکستانا ان استاد مجلسنا قالوا دی بیوای للذین اغه خلقتا اوت العلم چې ور کړی شوی دی هغه ته علم پوها ماذا قال څو ویلی انف اوس څه خبره وکړه دی پیغمبر علی السلام
उलाइक